بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اوقات خلک تپوس کوي د قرض متعلق چې قرضونه مونږ باندې ډیر دي. دا قرض چې کله په چا باندې زیاتیږي نو د هغې دوه وجې یا طریقې کار دی چې انسان 10,000 روپۍ د میاشتې ګډي او دی اخراجات 15,000 کوي، 10,000 ګټه کوي او 15,000 دی لګوي. هغه هم نفسي خواهشات پوره کولو دپاره نو ضرور خبره دا به قرضداري. نو لہذا څوک خلک چې داسې چې تنخواهی کمه وي، اخراجات نفسي خواهشات پوره کولو دپاره زیات وي، بیا قرض کوي، نو هغوی له قرض اخیستل نه دي پکار. او بعض اوقات داسې کېږي چې آمد د کور هغې چې د 10,000 او اخراجات د کور 15,000 بیا مجبورا هغه قرضې کوي د نورو نه. نو موږ نه دا سوال پیدا کېږي چې د قرضو نه څنګه نجات حاصل کړو، د قرضو نه څنګه ختم شي. د دې لپاره موږ یو نسخه ورکوو خپل مسلمانانو وروڼو له چې د قرض د ختمې یو صورت دا دی، یو نسخه دا دی چې 3 ځل درود شریف وویلی شي اول کې، او 3 ځل په آخر کې درود شریف ووایي، او په منځ کې سورة الفاتحه الحمد شریف 40 مرتبه ووایي. 3 ځل اول درود شریف، 3 ځل آخر کې درود شریف، او 40 ځل دی سورة الفاتحه ووایي په منځ کې. دا 2 ټیمه په ورځ کې، یو سهار مونږ نه مخکې یا سهار مونږ نه وروستو، او بل د ماښامه مستن منځ کې، او یا د خوب نه مخکې چې څوک دا عمل روزانه کوي نو انشاءالله رب کریم به زر تر زره په 2 ورځو کې قرضونه د ختم کړي. او دې روزانه هر وخت ایاک نعبد و ایاک نستعین ورد زیات کوي، انشاءالله الله به دې قرضونه دله نجات ورکړي. نو دې نسخې باندې عمل یقین ضروري دی. یقین پکې څه دی؟ ضروري دی چې یقین سره دا نسخه شروع کړي، انشاءالله رب کریم به د قرضونه دله نجات ورکړي. جزاکم الله.